شهید ډاکټر نجیب الله 83 کاله مخکې په همدې ورځ زیږیدلی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر شهید نجیب الله له نن څخه 83 کاله مخکې په همدې ورځ د اګست په 6 نیټه زیږیدلی و، چې دا ورځ د هغه د زیږیدلو د 93 کلیزې سره برابره ده. په 1939 کې د اګست په 6 نیټه د پکتیا په ګردیز کې زیږیدلی. نجیب الله د ښاد مشر، د پرچم ګوند مشر او د افغانستان د ولسمشر په توګه پاتې شوی و. ارواښاد په 1980 کال کې د جنوري په 11 نیټه د ښاد مشر ټاکل شوی و، چې د 1985 کال د نومبر تر 21 نیټې پورې دا دنده ترسره کړې وه. په 1980 کال کې د مۍ په 4 نیټه د پرچم ګوند د جنرال سکرتر شو، چې د ولسمشرۍ تر پایه پورې و. همداراز د 1987 کال د دسمبر په 10 نیټه د افغانستان ولسمشر وټاکل شو، چې د 1992 کال د اپریل تر 14 نیټې پورې د افغانستان ولسمشر و. شهید ډاکټر نجیب الله په 1965 کال کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې او تر 1992 کال پورې په سیاست کې فعال و. ډاکټر نجیب د فاطمه نجیب سره واده کړی و، چې 3 لوڼې هم ترې لري. د هغه میرمن او لوڼه اوس هم ژوندي دي او له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. د هغه یوه لور هیله نجیب په سویډن کې د سولې په یو څیړنیز مرکز کې کار کوي، بله لور یې مسکان نجیب د یو نړیوال شرکت سره د عکاسې په توګه دنده سرته رسوي. ارواښاد په حبیبه عالي لیسه او وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په سینټ جوزیف عالي لیسه کې زده کړې ترلاسه کړې. همداراز وروسته یې په کابل پوهنتون کې بیا طب وویله، چې څه وخت یې د طب په برخه کې دنده هم ترسره کړه، خو وروسته په 1994 کال کې بیا په پرچم کې شامل شو. شهید ډاکټر نجیب الله د طالبانو له لوري په 1996 کال کې د دسمبر په 28 نیټه ووژل شو.